د مسعود زوی په سپین میدان پاتې شو او هیلې له منځه ولاړې. دا چې څنګه څه پلان یو او څه وشول د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود تمه لرله چې نړیوال به د ملاتړ وکړي او ورسره وبدرېږي، خو داسې ښکاري چې څه په لاس ورنشي. خبر دا دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوي پرېکړه لیک کې دغه پارلمان ته د وینا لپاره د دویم مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود د بللو وړاندیز عملي نه شو. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د 20 غړو هېوادونو له لوري شوی و. په دې وړاندیز کې احمد مسعود ته د طالب ضد مقاومت بهیر د مشر په توګه په اروپایي پارلمان کې د وینا کولو د فرصت غوښتنه شوې وه. خو نن جمعه د افغانستان په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوي پرېکړه لیک کې دا موضوع ذکر شوې نه ده. معلومه نه ده چې اروپایي پارلمان له خپلې دې پرېکړې په کوم دلیل په شا شوی. په هر حال احمد مسعود د طالبانو په لاس د کابل او ټول هېواد له سقوط څخه تر څو اونیو د طالبانو خلاف په پنجشیر کې وجنګېده، خو له ماتې وروسته یې هېواد پرېښی او ویل کېږي چې تاجکستان هېواد ته تللی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا چې تاسو پر طرف زموږ خدای مسپارم د الله په امان.